د بابر بڼ چې د باغ بابر په نوم شهرت لري، دا باغ اوس د کابل په ښار کې په یو لوی تاریخي تفریح ځای بدل شوی دی او د ورځې تر 1000 زیات لیدونکي د چکر او تفریح لپاره ورځي. دا باغ د مغولو د لومړي دیکتاتور بابر په وخت کې په 1528 کال کې د هغه په امر جوړ شوی دی. د بابر د استراحت کولو آخري ځای هم دا باغ و. تاریخ وایي د مغولو به دا علاقه وه چې کوم ځای به یې خوښ شو نو هلته به یې باغونه، جوماتونه او مېلمستونونه جوړول. نو د بابر هم دا ځای خوښ شو نو ده هم دلته یو ښکلی باغ جوړ کړ. مغولي شاهانو علاقه دا وه چې هر چیرته به چې دوی هغه ځمکې به چې دوی تر خپل تسلط او کنټرول لاندې راوستل، نو هلته به باغونه شنه کول او باغونه به رغول او د باغونو په جوړولو باندې به په حقیقت کې دوی خپل هغه دینی او اسلامي وجیبه سرته رسوله. نو په دې خاطر باندې و چې بابر شاه او د هغې اولادې په کابل کې او په ټولو دغه منطقه کې چې دوی مسلط وو هلته یې باغونه جوړ کړي دي. دوی د اسلام د سپېڅلي دین په رڼا کې د خپل ځانه یو عظیم او دروند میراث پرېښی دی. دا تاریخي باغ د تیرو څو لسیزو جګړو له امله وران شوی و، خو په 2002 کال کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د آغا خان موسسې په مرسته دا باغ او دلته د شته ټولو تاریخي آبداتو د جوړولو چارې پیل شوې. د 5 کلونو په جریان کې باغ بیا هغسې ورغول شو څنګه چې پخوا رغول شوی و. نو فضل د خدای و چې په 2002 کال کې دغه موافقتنامې د افغانستان دولت ته د دې قوت ورکوي چې آغا خان دا باغ ورغوي. 2002 نه تر 2007 کال پورې په 5 کلونو کې ټول باغ په د بحران په وخت کې چې حتی یو کارګر او یو نجار په مشکل سره پیدا کېده، دغه باغ د 5 کلونو په اوږدو کې باغ بیرته په مغه اولی شکل باندې بیرته بواسطه د چین شوی و، تغییر پکې راغلی و. د محور مرکزی د بیرته مغه خپل اولی شکل ته د کندرکاریو په نتیجه کې هغه سنټرال اکسس یا مرکزی ویاله چې شاه جهان جوړه کړې وه هغه مو بیرته پیدا کړله، هغه مو بیرته ورغوله. بابر باغ اوس په کابل کې یو له مشهورو باغونو او تفریح ځایونو څخه دی چې هر ورځ ورته تر 1000 زیات خلک د تفریح او چکر لپاره راځي. مونږ د خاص فامیلیانو دپاره چهارشنبې او پنجشنبې او جمعه دوی کولی شي راشي او نور عام طور کې ټول خلک راتلی شي. او مونږ په رخصتیو د مثال خاصو مراسمو کې مونږ لیدونکي د تقریبا د 10 تر 10000 تر 15000 کسانه دي او په عادي ورځو کې په عادي اوسط مونږ د 0 نه تر 3000 کسانه دلته لیدونکي لرو. او موږ اکثرا خپل افغانان دي او پکې خارجیان هم څه تقریبا 10 تر 15% خارجیان هم دلته راځي او په څنګ کې سفیران دي، ډیپلوماتان دي، دوی هم وختاً په وختاً راځي. دا چې کتنه کې د مختلفو طبقو نه خلک راځي. د بابر باغ د نورو تفریح ځایونو په پرتله یو آرام او امن تفریح ځای دی. د باغ ته راغلي خلک وایي د بابر باغ ښکلی او زړه راښکونکی جوړ شوی دی، یو آرام او امن ځای دی. نو ځکه ډیری وخت له کورنۍ او ملګرو سره د باغ ته د تفریح لپاره راځي. جای سرسبز و دور از جنگ و انتحار چیزا آمدیم با دوستایم که یک چند لحظه اینجا در فضای سبز با همدیگر در ماه مبارک رمضان خوش بگذرانیم. خب هر چیز و هر جای از خود یک خاصیت خود دارد، برای یک آدم فرق میکنه، هر جای با خود یک خصوصیت داره و این پارک هم که هست باغ بابر بسیار یک جای آرام است چون جای بسیار سرسبز و امنیتش هم خیلی خوبش است. به همین خاطر ما اینجا انتخاب کردیم با دوستا آمدیم. د بابر باغ مسئولین وایي ځینې خلک او کورنۍ چې دلته راځي نو د باغ چمن، ونو او ګلانو سره به احتیاطي کوي او همداراز د باغ نظافت ته هیڅ پام نه کوي. دوی له خلکو غواړي چې کله د باغ ته راځي نو د نظافت ترڅنګ د ونو، چمن او ګلانو ته هم پام وکړي. در یک فضای سبز میرین، در یک پارک میرین، در یک باغ تفریحی میرین، لطفاً فرهنگ شهرنشینی را مراعات بکنین. گل او پارک و او فضای سبز نکنین، چمنش نکنین، شاخ شمیده نکنین و مثل هر هموطن ما که روزانه 20000 نفر می، اگر هر هموطن ما یک گل بکنه در باغ چیزی نمیمانه. اگر هر هموطن ما یک شاخ شمیده بکنه باغ در یک ماه از بین میره کاملا. با این لحاظ از همه هموطنان عزیز خود خواهش میکنم وقتی که در باغ میین فرهنگ شهرنشینی مراعات بکنید. د یادولو ده چې په کابل کې بابر باغ ته ورته نور تاریخي باغونه هم شته
چې د کابل په بېلابېلو سیمو کې موقعیت لري.